عثمان یو تعلیم یافته ځوان وي. هغه د کار په لټون کې وي. کله چې د ښار نه یو ډیر ښه کار ولا آفر راشي نو هغه وایي مورې ماته اجازت راکړه زه ښار ته ځم. نه زویه دا وخت مزه ځکه چې په لاره کې ځنګل دی. د وحشي حیواناتو نه علاوه دلته د جن بھوت کیسې هم ډېرې مشهورې دي. په دې وخت د ده ځای نه تلل د خطرې نه بالکل هم خالي نه دی. بابا زه اوس ځوان یم ماشوم خو نه یم. مور ته مې ووایه چې ما پرېږدي. اوس چې لاړ شم نو سهار د په وخت باندې دفتر ته ځم ځکه چې زه په پیله ورځې باندې لیټ تلل نه غواړم. زه لاړ شه زویه زه تاته اجازت در کومه. یا د خدای بنده پرېږي د هغه واقعي سره څه ماشوم خو نه دی. د عثمان مور پلار هغه رخصت کی ته چې څنګه الته لاړ شي نو ماته ضرور کال وکړي. زه به د ستا په انتظار وما. د ښار لاره د ځنګل په منځ کې تیریږي او ښار ته په رسېدو کې 5 غنټې اخلي. دواړو خواته ځنګل وي او الته کې نه ګاډی وي او نه خلک وي. عثمان وایي که زه د کچا لاره باندې لاړ شم نو زه به په 3 غنټو کې ښار ته ورسېږم. نو عثمان موټر د کچا سړک په لور روان کی. کله چې موټر د ځنګل منځ ته ورسیږي نو بند شي. عثمان موټر سٹارټ کولو ډیر زیات کوشش وکړي خو موټر نه سٹارټ کیږي. زه لږ بهر ګورم که چېرته نه مدد میلاو شي. کله چې هغه د موټر نه بهر راشي نو په لږه فاصله باندې یو کور وویني چېرته چې ډیر زیات بلبونه روښانه وي. یقینا ماته دلته کې مرسته میلاویدی شي. نو عثمان د هغه کور طرف ته روان شي. عثمان د هغه کور طرف ته ځي او بیا دروازه ټکوي. نو یوه ډېره ښکلې جینۍ دروازه کولاو کی. کله چې عثمان هغه جینۍ وکتل نو حیرانه پاتې شي. جینۍ ترنه پوښتنه کوي ته څوک یې او دلته څه کوې؟ نو عثمان هغه ته هیڅ جواب نه ورکوي. نو جینۍ ورته وایي زه تا نه څه پوښتنه کومه ته ولې ماته جواب نه راکوې؟ اوه زه بخښنه غواړم زما موټر خراب شوی دی. زه دلته نن شپه پاتې کیدلی شم. ها ولې نه راځه دننه راشه موږ به تا موټر سمولو کې تا سره لازمي مرسته کوو. نو عثمان ډیر زیات خوشحاله شي او هغه زر زر کور ته دننه لاړ شي. هغه جینۍ عثمان کوټې ته بوځي او ورته وایي چې ته دلته آرام وکړه. که تاسو څه ضرورت لرئ نو ماته لازمي ووایئ. زما نوم عثمان دی. ستا څه نوم دی؟ زما نوم رومیحه دی. تاسو په د ځنګل کې یوازې اوسیږئ؟ نه زما پلار زما سره اوسیږي خو هغه د شپې ناوخت راځي. تاسو واده کړی یئ؟ نه زما خو تر اوسه پورې کوژدن هم نه دی شوی. کله چې هغه دا خبره وکړي نو رومیحه هلته نه لاړه شي. عثمان په بیډ باندې کینی او وایي زه به مور رشتې دپاره لازمي رالیږم. او عثمان اوده شي. هغه د شپې خوب ګوري. زه تاسو سره خپل ژوند تیرول غواړم. زه هم د تا سره ژوند تیرولو ته راضي یم. عثمان له خوبه پاسي او ډیر زیات خوشحاله وي او هغه واشروم ته ځي. عثمان د بیډ نه ښکته راشي بوټان واچوي او واشروم طرف ته ځي. څنګه چې هغه واشروم ته لاړ شي نو بلب روښانه کوي خو بلب نه روښانه کیږي. نو عثمان د خپل موبایل ټارچ آن کی. څنګه چې هغه دننه وګوري نو د هغې خپو لاندې نه ځمکه راښکته شي
هلته کې د ډېرې زیاتې انسانانو ډنچې پرتې وي. عثمان هغو ډانچو ته ګوري او ډېر زیات ویریږي او په دیوال باندې یوه وجه لیکل شوې وي. هغه د رومیحه کوټې طرف ته ځي او د رومیحه آواز اوري. عثمان کړکۍ ته نږدې شي او هلته ودرېږي او هغه رومیحه ګوري چې د ځان سره په شیشه کې خبرې کوي. نو رومیحه وایي عثمان ما ویسار کړی دی خو د هغه موټر هم ما خراب کړی دی. څنګه چې یوه بجه شي نو زه به د ټولو بندیشونو نه خلاصه شم. اوس ډېر لږ وخت پاتې دی. زه به بیا خپل ښکار کومه. زه ډېره زیاته وږې یم. زه څومره ورځو نه وږې یم. او رومیحه په شیشه کې په خپل اصل شکل کې راشي. عثمان د هر څه نه خبر شي. نو عثمان ته د غسلخانې په دیوال لیکل شوي یوه بجه را یاد شي. هغه څنګه چې خپل موبایل کې ټایم وګوري نو یوه بجاوېدو دپاره یا 10 منټه پاتې وي. نو عثمان د هغه ځای نه تښتي. عثمان دروازه خلاصه کی او خپل موټر طرف ته منډه کی او په خپل موټر کې کینی او موټر سٹارټ کولو کوشش کوي. بار بار هغه کور طرف ته ګوري. هغه د یوه بجې نه پهله د دغې علاقې نه وتل غواړي. موټر سٹارټ شي چې څنګه هغه مخکې وګوري نو رومیحه موټر مخ ته ولاړه وي او په خپل اصل شکل کې بدله شي. نو عثمان په تیزۍ سره موټر هغې طرف ته روان کی. نو هغه چوړیل د هغه ځای نه غیب شي. عثمان ډیر زیات کوشش شروع کی چې د ځنګل هغه حصے نه هغه ځان وباسي. نو ناڅاپه هغه چوړیل د موټر په کړکۍ باندې راشي. عثمان ډیر زیاتې چغې ووهي خو هغه موټر نه ودرېږي او د یوې بجې نه مخکې هغه د هغه ځای نه ځان وباسي. عثمان د هغه ځای نه په تښتېدنو کې کامیاب شي. عثمان نه دا حادثه کله هېروي او نه رومیحه. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کوئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کوئ او بیل آیکن ضرور دباو کوئ. د ویډیو کتنو ډېره مننه.